خان صاحب یوه بله قرباني هغه ولس ته ویل کړه چې څو ورځې مخکې خان صاحب ډېر زیات وځوروله، د ده شخصي ژوند ته ننوتل، د ده په شخصي ژوند کې دوی مداخله وکړه، ډېر یې وځوروله. خو امغ خان صاحب نن بیا امغ ولس ته یوه ستره قرباني ویل کړه. هغه دا قرباني چې استرالیا د خان صاحب نه غوښتنه کړې وه چې تابعیت هم دیر کوو، د مو ملي ټیم کې ولوبېږم. خان صاحب ورته وی چې نه، افغان یم، افغانستان ته به لوبېږم، تابعیت دې نه غواړم. او دې تابعیت دپاره موږ څه رقم په لیار ورڅو تر څو دلته د دغو تابعیت وخلو. ملي ټیم خو لرې خبره ده. او همدا خان صاحب نه که یوه وړه غلطي سبا بیا وشي، بیا به مو د ده دغه قرباني هیروي او رنګارنګ ویډیوګانې به پسې جوړوو.